وای 22.12 ضرب د 0.15 کړئ. نو که موږ ولیکو چې 22.12 اسانه لاره یې همدا ده چې دلته یې داسې ولیکو ضرب د 0.15. نو دا به موږ څنګه ضرب کو؟ ګورئ هر کار چې تاسې کوئ کوښښ وکئ چې په قانوني لاره باندې ځان ته ساده کئ. لکه څرنګه چې زه اوس دلته څه کوم د دواړو اشاریو څخه صرف نظر کوم، هیڅ د دواړه په نظر کې نه نیسم. دغه عدد ته 3212 او دې عدد ته 15 وایم، هر یو ضرب کوم. ګورئ که دلته اشاري نه اوسي نو دغه 15 ضرب د 2 کېږي 10، د 10 صفر یو حاصل، دغه 15 ضرب د دغو یو کېږي 15 یو حاصل لرو کېږي 6 او بیا ورپسې چې دی دغه 15 ضرب د 2 بیا کېږي 10، د 10 صفر بیا هم یو حاصل او آخر کې چې ده دغه 15 ضرب د دغه 3 کېږي څو؟ بلکل 15 او یو کېږي 14. اوس راځئ دغه اشاریې مسله حمله کو. دلته تاسې ګورئ چې موږ وروسته د اشاریې نه 2 خانې لرو. دا 2 خانې د اشارې دي، دا یو دا 2. په دویم عدد کې هم یو خانه د اشارې لرو چې مجموعاً څو کېږي 2 دې کې یو دې کې بلکل 3 دانې. نو په دغه عدد کې 3 خانې د اشارې چپې خواته جدا کوو، یو ښي خواته یې پرېږدو 1 2 3 دغلته. د دې څخه کوم عدد جوړیږي؟ د دې څخه 14.06 جوړیږي. ځکه تاسې پوهېږئ د اشاریې نه وروسته کوم صفرونه چې دي دا معنا نه لري، نه حسابېږي، خصوصا چې د عددونو په منځ کې نه وي. نو د دې څخه 14.06 جوړ سوه. همداسې تاسې پوهېږئ که موږ دغه 22.12 د 0.15 سره ضرب کو، نو تاسې پوهېږئ چې دغه 0.15 چې دي دا د 15 پر 10 معنا هم ورکوي. 15 پر 10 ولیکم، 15 پر 10 معنا هم ورکوي چې دغه 15 پر 10 خپله مساوي دي د 1 پر 2 سره. اوس دلته وګورئ د دغه 2 صحیح ده چې کله د 1 پر 2 سره ضرب سي د دغه 15 پر 10 پر ځای کې 1 پر 2 ولیکو، نو د 2 دغه نیم چې دي هم 14 دي او د دغه 12 نیم هم چې دي 6 دي. نو په دې ډول تاسې کولی سئ چې نور اشاري عددونه ډېر په سادګۍ سره ضرب کړئ.